د اسماعیل خان وراره عبدالقیوم سلیمانی ایران کې د طالبانو سفیر ټاکل شوی. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د ایران په بلنه د هیواد ته سفر وکړ، هلته د ایران چارواکو ترڅنګ د مقاومت ډلې له استازي امیر اسماعیل خان سره هم وکتل او یو لوی ګام یې دا واخیست چې د محمد اسماعیل خان وراره عبدالقیوم سلیمانی یې هلته د سفارت سرپرست ټاکلی. عبدالقیوم سلیمانی د محمد اسماعیل خان وراره و، وړاندې تر دې د هرات ولایت والی هم تیر شوی. طالبانو پر ایران بریالي شول. طالبان د ایران د سفر په ترڅ کې بریالي معلومیږي، ځکه له داسې ښکاري چې هم یې د مقاومت جبهې او هم یې د ایران رضایت ترلاسه کړی. ایران ورته د سفارت مشروعیت ورکړ او اسماعیل خان ورسره د وراره پر لیکه لاره یې وړه. تر اوسه پورې تعریف سرچینو د هغه څه چې دوی به د ایران سفارت کې داسې ګمارنې کړې وي څه نه دي ویلي، خو رسنیو ته په لاس ورغلي خبر ښایي چې ایران ځان دې ته مایل کړی چې طالبانو ته په مشروعیت ورکولو پیل وکړي. تیره ورځ د ایران د انقلابي ګارد سپاه پاسدارانو په غوښتنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ایران ته ولاړ، که څه هم دې ډلې د خپل وزیر سفر بل ډول تعریف کړی وو، خو اصل کې موخه دا و چې د اسماعیل خان او مقاومت ډلې سره مذاکرات وشي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.